او تاریخ لیکل دی چې فوجانو یو سړی مړ نه دی هلکه دا څنګه پاک فوج دی لس نیم زره خلک په یو ورځ کې وجني او دی ناپاک نه دی پاک دی لاسونه داسې وخوځوئ په زوره په زوره میډیا والو دا لاسونه وګورئ ما فوټو مو وباسئ دلي وباسئ په زوره وخوځئ یو لسو منټو پورې آخري ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت الله صاحب 8 بجې د هغوی په جیو نیوز باندې ټاک شو ده خو دی بېځایه ولاړ دي زه وایم لکه ته چې د جرنیله ته چې زما ټیکس نه ټوپک واخلې کلاشنکوف بیا ستا تنخوا زما پیسو نه ده ستا وردي زما پیسو نه ده ستا دا نخرې زما د پیسو باندې ټیکسونه باندې دي نو ته ما خلاف دا ټوپک ولې استعمالوې خبره دې ځای کې ګرانه شوې ده په یوې جلسې به ونشي په یو هړتال به ونشي سړی دی هغه امریکې نه یریږي خدای نه خدای رسول نه یریږي هغې سره ملګرتیا کوي مونږ چې کله خبره کوو دی ټوپک مخکې نه استعمالوي دروغ نه وایم 1953 کې مال روډ لاهور باندې مولانا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه یو جلوس راویستی و په هغې جلوس باندې دی ګولۍ چلول دا په یوې ورځې کې 10,000 خلک یې مړ کړی دی په یوې ورځې کې 10,000 خلک په یو ورځې کې وجني او دی ناپاک نه دی پاک دی او داسې نه دی مات شوی هلکه ولې دی وجل دي او تاریخ لیکل دي چې فوجانو یو سړی مړ نه دی مړ پرېږده زخمي هم نه دی چاله یو نری غوندې زخم نه لګېدلی ځکه چې کوم کسان راغلو جنګ له نو راغلي او ختم نبوت راغلو هغې سره ګټې لاس کې نه وي اصله نه وه غیر مسلح او دوی ویشتي دي ای غمازه په 10,000 باندې ستا خېټه ډکه نه شوه اوس د 2,000 غواړې خو واوره زه کمیټډ یم پاکستان سره زه کمیټډ یم ما واده کړې ده د پاکستان آئین سره ما وعده کړدا د پاکستان جمهوریت سره ما وعده کړدا د پاکستان جغرافیه سره ما وعده کړدا د پاکستان عدالت سره ما وعده کړدا د پاکستان پارلیمنٹ سره انتہائی قابل احترام سامع हम पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं हम बंदूक को हाथ नहीं लगाते हम कमिटेड है पाकिस्तान के साथ तैयार है इंशाअल्लाह लासुनो पुरता कड़ी उस लासुनो दासे खोजवा पोजोरा पोजोरा मीडिया वालों दा लासुनो गोरे मा फोटो मो बासे दली बासे पोजोरा खोदे लासुनो बोला डेरा बखना व मनना व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन